تازه خبر امیر خان متقي د ایران له سفر څخه ګرځول شوی دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. تهران ته د تلونکي پلاوي غړي او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له سفر څخه ګرځول شوی، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته رسېدلی. څو باوري سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه واخیستل شي، حماسه میډیا ته ویلي چې ایران ته په تلونکي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي نوم هم شامل و، خو په وروستۍ دقیقه کې له سفر څخه ګرځول شوی دی. سرچینو ویلي چې ښاغلي متقي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د الوتکې ګرځول شوی دی. په دې وروستیو کې د امیر خان متقي او د طالبانو د حکومت د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي، او کندهار کې له اونۍ انتظار وروسته هم شیخ هیبت الله ښاغلي متقي ته د ملاقات وخت نه ده ورکړی، او ښایي د دوحې له 4مې ناستې وروسته له دندې ګوښه کړي. ویل کېږي چې ښایي د طالبانو حکومت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد او یا هم د کندهار اوسنی والي ملا شیرین اخوند د ښاغلي متقي ځایناستې شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې